بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن خبرونه ډیر دي، د ورځ پکې غیر عظیم او طبیعت ناساز وي. کله کله وایي چې انسان مې داسې غرضي بهرحال خو ستاسو په دعاګانو او د ډیر کسانو ما ته پته لګي چې ما هم داسې سله سخته راځي. هر انسان په ژوند کې سختې راځي، نو ما ته پته لګي د دعاګانو څه څومره زور وي. چې چا سره ستا ښه کړي وي هغه زړه نه دعاګانې ما ته راسي. بهرحال ځکه زه د بدو ردو یا د بد خلکو پروا نه کوم. دغه ټول نه غټه خبرې وي ما تاسو سره لږ شیر هم کومه چې لږ ونې کله پکې زه غیر حاضر شمه. اوس په نه غیر حاضر کېږم انشاءالله تاسو سره به روزانه نوي تازه خبرونه وي او نن هم ډېر خبرونه دي او تاسو نه به خواست هم کوم چې کم کم خبرونه شاملېږي هغه تاسو ته وایم. خو چا نه یم سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ، کمنټس او نور تاسو مینه موږ سره شته. دلته کې نن چې کوم یو شمېر خبرونه دي خو اسحاقدار چې کوم تللی افغانستان ته کومه دوره وه هلته یقینا چې ریلوې لاین چې کوم ازبکستان افغانستان پاکستان دا ډېر ډېر مهم هغه دی. دې کې د خلکو ولس هم پکې ډېرې فایدې دي خو بیا نور کمې خبرې شوي دي. اصل پاکستان او افغانستان چې کوم مسلې دي سیکورټي حوالې سره نور حوالې سره هغه هم کې شامل دي، هغه به تاسو سره شاملوم. دې سره سره چې کوم اسلام آباد های کورټ پرون د افغانانو کیس په حوالې سره چې کوم فرات الله بابر جمع کړی هغه ډسمس کړی. په هغه کې اوس خبرونه چې کوم چاپ شوي دي نو هغه خو دا دی چې هغه ډسمس کړی دی، خو په هغه کې اصل اکچوال چې کوم خبر کې هغه یو لکیره ده هغه ټول نغه لري چې آلریډي پیور کارډ منی حکومت چې کوم دی هغه خپل کابینه ارس زور لري نو هغه خو وساره ده. په دې کې خبره کوو ورسره چې کوم افغانستان سره سیاسي اقتصادي روابط توسيع چې کوم وزیر اعظم ورکړي د په هغه لړ کې هم دغه شوي دی. بیا غټ خبر چې کوم د افغان ویزه سکینډل دی په دې حوالې سره هم دی چې د کې کم کسان خو یو ګرفتار شوي دي محکمې کسان. بیا نن چې کوم خبر پکې راغلی دی نو ډېر رد و بدل راغلی دی. ویزه سیکشن باندې نورې داسې تبدیلیانې راوستلی شي دا هم تاسو سره شیر کوم او هغه نه علاوه چې کوم بورډرز باندې افغان سره باندې چې کوم دهشتګردو بیا خسانه کمه کړې شوي ده خو دغه ترخګرې پیښو کې ورځ په بله اضافه راځي. دې سره سره د جرمني نه افغانستان چې کوم واپس تقریبا 80 افغان کسان وطن ته واپس لیږلي شوي دي. دا د جرمني دویم ځل دی دا شی او د طالبانو دا پس دغه دویم ځل دی چې 80 کسان چې مختلف کیسونو کې ورسه کې هغه تاسو سره شیر کوم چې جرمني حکومت هغه ډیپورټ کړي دي. ایران افغان چې کوم تارکین وطن دي ایران کې هغه یقینا چې اقوام متحده اورمنټ ډېر زیات تشویش اظهار کړی خو ایران بس د ډېره زیاته سختي راخستې ده چې تاسو کتلی شئ چې په دې باندې ډېرې نهاتې راوني. بل طرف ته پاکستان کې چې کوم مونسون برنه وجې نه ډېر نقصان هم شوی دی. دې ځای به زه سټارټ واخلم. یقینا چې برنه ډېر زیات وشول خاص کر پنډۍ کې یو ځای بل ځای کې کورونو ته او ځاني زیان هم رسېدلی دی الله دې هغه وبخي او په دغه حادثاتو کې ډېرو کسانو ته نقصان ورسېده. الله دې ټولو چې کوم ملګری شي او دغه حوالې سره موږ وایو چې برنو کې لږ خیال وکړي دې وخت کې سیل سپټې ځایونه ډډه وکړي. راځو خبرونو کې زه به وایم چې د اسحاقدار خبر تاسو ته وایم تاسو به خبرونو کې اورېدلي هم وي خو اسحاقدار هلته وزیر اعظم سره وزیر خارجه سره یا نور چې کوم خبرې کړي اصل خو وفاقي وزیر حنیف عباسي هم تللی و هلته حنیف عباسي هم چې کوم لیک کو یا نورې کمې قصې وې په دا ریلوې لاین باندې هغه خو شوي دي خو ورسره چې کوم افغان حکومت سره امارت اسلامي سره چې کوم پاکستان دغه خبرې دي بیا خاص کر نایب وزیر اعظم اسحاقدار باقي اندروني خو یو خو د افغان کډوالو په حوالې سره هم دي دغه پیور کارډ د نورو مسلو په حوالې سره هم دي. په دغه کې ډېرې داسې کیسې دي چې هغه اوس په تاسو ته نږدې ورځو کې ولګي چې کوم پیور کارډ مسله هم ورسره شوي وه په دې لړ کې هم ورسره خبرې اترې شوي. ذرایع دا وایي چې کوم کسان همغه نږدې کسان دي چې هغو سره موږ اړیکې نیولې وي نو هغه په مطابق په دغه کې چې داسې لحمل ټاکي خاص کر پیور کارډ والا او همدغه شانتې د نور افغان کډوالو په حوالې سره چې د افغان حکومت چې کوم دی په دغه کې باقاعده توګه
ان بورډ کی هغه سره زمندي اظهار وکي او په دې طریقې سره دغه سلسله چې کومه ده مخکې په وړاندې بوزي. دا خو یو ښه خبر دی چې په دغه کې هغه راشي. بل د جرمني چې کوم اقدام کړی هلته کې د افغان چې کوم کې مختلفو کیسونو کې یا مختلفو هغه کې نیول شوي کسان 80 کسان دغه واپس افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. په دغه کې ویل کېږي دا چې زیاتره کرایم کې زیاتره نور په جرمونو کې ملوث کسان چې کوم دي هغه واپس لیږلي شوي دي. دغه شانتي که تاسو وګورئ نورو خبرونو کې به سره شیر کوو، خو په دغه کې که تاسو وګورئ د ای ویزا په حوالې سره چې کوم ویزې به تاسو ته ملوي دي، لکه خو تاسو کې ویزو کې دا ګورئ چې کس جرمني نه راځي خو هغه ته ویزا وباسي کابل نه امبیسي نه، لکه ورکې چینجینګ کوي هغه کوي، نو هغه حوالې سره بیا کریک ډاون شو. نو ډېره سختي ده په دې حوالې سره. ډېر ملګري چې دلته خښتي هغه هم وتلو کې ګران دي او هلته نه چې کوم په دغه ویزو راتله پیسې به هم ورکولې بیا به ښه هم شول. ډېر داسې کسان چې ما سره رابطې وکړي چې هغو نه ایجنټانو پیسې هم والي دي بیا ونه غیب شوي دي چې هغو ورتل تاسو به ایرپورټ نه روباسو، بیا نه د روباسلو مخه وه او نه د پیسو مخه وه او ډبل مشکلو کې ګیر شوي دي. نو اوس دې وخت کې دغه خبر راغلو د اویو ساعت کېږي چې په دغه کې سیکشن کې ډېر افسران چې کوم دي په دغه لړ کې بدل کړي دي، چې کوم کسان ملوث هغه یې نیولي دي او مختلفو تعیناتي په دغه کې شوي ده او اوس نوې پالیسي په حوالې سره وګورو چې څه کېږي. دې سره سره د افغان سرحد په حوالې سره چې کوم ترهګرو دا روانې دي، نو کوشش دا دی چې افغان حکومت سره په دغه لړ کې چې کوم دا خبرې اترې روانې دي، د تګ راتګ دی. اوس په وزیر خارجه هم راځي، پاکستان خو ورته ورغله، د دویم ځل د اسحاق ډار دغه اهم دوره وه، اوس په هغې هم راځي چې د کې دا ټول معاملات چې کوم د پاکستان کې تړلي شوي دي دا سره حل کړي. اوس تاسو سره دا بل خبر شریکوو چې کوم د خاص کر د اسلام آباد های کورټ کې فرات الله بابر یو، خو فرات الله بابر غریب منې ډېر چارجز هم لګولی شوي دي همدې په لړ کې چې افغانانو په حق کې به ولاړو. دغه کیس فرات الله بابر جمع کړی سپریم کورټ کې چې پیور کارډ کسانو هغه دی دغه وبسل دی کې یا د مخکې و یا د پیور کارډ ایکسټینشن چې کوم دی هغه ورکړي. نو دغه نن اسلام آباد های کورټ کینسل کو، نو وایي چې الریډي کابینې کې دا خبره ډسکس ده، دا د کابینې اختیار ده. بل طرف ته سپریم کورټ کې الریډي 3 کیسونه چې کوم د افغان شهریت افغانو بس د کوم 45 سال نه پاتې کېږي دغه او په د پیور کارډ حوالې سره کیسونه پینډینګ پراته دي، خو الریډي دې باندې کیسه روانه ده. اوس چې کوم دا خبرې کېږي نو د افغان حکومت په باندې به دغه کېږي. اوس یو بل خبر شریکوو چې امریکا پاکستان نه اوس د ایران سفیر رضا امیري مقدم چې کوم دی هغه غواړي او پاکستان ورته ورکوي نه. وجه څه ده؟ دغه اف بی آی چې کوم دی هغه ایجنسي ده امریکا، هغې دغه دعوه لري چې د ایران سفیر چې کوم رضا امیري مقدم و دا انټیلیجنس سربراو په ایران کې، نو هلته کې یو سی آی ای چې کوم کس و هغه نیولی او مړ کړی دی او هغه په لړ کې دغه باندې یو چارجز لګولی شوي دي. خو اوس ګورو چې مخ ته څه کېږي په دې حوالې سره، په کې سره په دې حوالې سره پاکستان څومره پورې سخت ځي څومره پورې نه ځي. خو بهرحال نور ډېر ښه خبرونه به انشاءالله تاسو ته مخې ته راځي او تاسو مینه ورورولي چې کومه دغه غواړم او نور ملګرو سره هم شیر کوئ، خپله هم چېرته چې وئ ښاد او آباد اوسئ.